د نوح علیہ الصلوۃ والسلام زویو پلار چې ورته ویلي چې کشتۍ کې سور شه ناغو نافرمان انکار وکړو پلار ورته وی چې بچیا دانننه طوفان او عذاب داسې دی چې دې زینب اس ځکه اخلاص نشي زوی ورته وی چې زب پاس غره ته وخېجم او په هغه ځای کې به د دې طوفان نه پناه واخلم علما لیکي چې د په یو سمسته کې ننوتو پاس په غره کې او ځان پسې هغه د غره سوړه بالکل بند کړه چې بند کړه نو د دنه خپل تشي متیازه دومره وته چې د پکې غرق شو خدای طوفان د خپل ځان نوم سړی ته جوړې دی یوازې دا خبره نه ده چې تبا د دې داسې مثال ده لکه یو بادشاہ تا نجومیان ویلي چې ته د خپل زوی ته واده مکوه او کده ته د کله واده وکړو نو په هغه شپه به د زمری خوري او د هغې نه به دی مړ شي ډېره موده بادشاه په دې سوچ کې او زوی ته واده نه کولو آخر الامر سوچ وکړو چې زه بادشاه یم فوج را سره ده اسباب د جنگ را سره دي توپ را سره دي اخر د ازمره برازي پکما واده شروع کو او د تمام خار نه غیر چاپیر فوج دروله وسله ور سره دی او توپ ور سره دی چې بای دې خار ته بزمره راضی پکما د دې دومره لوی طاقت سره بزمره راضی څنګه واده وشو ډوله رااله ناوی او زلمه ناستی د ناوی د زمری ته زلمی ته وې چیرې دا ستا پلار د دې زمری نه ډېر یریده او ما تر اوسه پورې د زمری شکل نه دی لیدلی چې د دې زمری دا شکل څنګه دی نو د ناوی او زلمی ته د حلوا او پلیټ راغلی و څه چې د دنیا رواج د الک تیلې را واغستو او د حلوا په هغه پلیټ کې د زمری شکل جوړول شروع کړ چې د ناوی ته وخېمه چې هغه زمری داسې چې د زمری شکل څه وخت کې مکمل کو او ناوی ته وی چې زمری داسې شکل او ما وخت کې هغه د الوا په هغه تصویري زمری کې قدرت روح واچولو د پلیټ نه راټوب کو د بادشاہ زوی د مړی نه ونی و مړی دنیا حیران شو دا چل څوش د ناوې څه چلو کو ناوې ورته وی چل مال مان دې کړ دا چل شو عبدالرحمن بابا شعر دی چې دغه باغ به د اخلاص نشي د خزانه که چاپیرت نصد د سکندر کې د سلطان سکندر غوندې فولادي دیوال د زندګۍ د ژوند نه تاو کې چې د خزان باد پې راشي نو خلاص به نشي تاسو خیال راغی نو عرض مې داو چې قدرت د چا وجلو غواړي نو هغه خپلو متیازو نه ورته دریاب جوړ کی او هغه پکې غرق کی
عزیزانو شپږ میاشتې دا کشته په اوبو کې وه. شپږ میاشتې پس چې سیلاب ختم شو او د نوح علیہ السلام مرګري وغیرات د تمام زنده سر اشیاو نه یو جوړه په دې کشته کې و. هغه تروته او قدرت د دنیا د نسلونو نظام شروع. نوح علیہ الصلوۃ والسلام ته آدم ثانی د دې وجه وای چې یو انساني آبادی خود حضرت آدم علیہ السلام نه شروع شوی او دویم نظام بیا د حضرت نوح علیہ السلام نه شروع شو. د تبلیغ ژوند چې د 9.5 کاله تبلیغ د په پیغمبري جبه 9.5 کاله کړو او عمر یې چې اده 0 کالو نه پاسو. عرض میں داو چې آسمانی عذابونه عزیزانو آپ مختلف شکلونو کې راځي. د اوبو په شکل کې راځي، مخکې نورو بیانونو کې براشي. د ماشو په شکل کې راځي، د تندر په شکل کې راځي، د چندخانو په شکل کې راځي، د ملخانو په شکل کې راځي. په پاکستان چې کوم عذاب نازل دی عرض مداو چې د عذابونه د قدیم نه را روان دي او د دې شکلونه مختلف. کم قوم چې د خدای نه باغی او سرکش وي نو هغه د پاره د سنه عذاب انتخاب الله تعالی وکړي. نل پاکستان هم د الله نه سرکش او باغی دی. قوم د خدای نه باغی دی. نو تاسو ګورئ ورته چې مختلف شکلونو کې په عذابونه راځي. نن خبر ګوره بیا د دې ملک حکومت الله تاسو ته څنګه نصیب کړي. په 40 کاله کې د پاکستان قوم داسې حکومت اونلیدو چې د دوی زړه خوشحال شوی اوړې په وبس کړي. هر یو حکومت چې راځي دروغجن، فریبی، دوکباز، بے ایمان، هر یو چې راځي او یو څه او کوي بل څه. عزیزانو موږ نه مخکې چې کوم بزرگان تیر شوي، امام بخاری رحمت الله علیه چا ورته ویلي چې دې ځای نه 1000 میله فاصله باندې یو سړی دی چې هغه ته یو حدیث یاد دی د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم. نو امام بخاری رحمت الله علیه په خپل خپو 1000 میله پیدا مزل وکړو یو حدیث پس. نن والله که تاسو 1000 قدمه یو حدیث پس مزل کړم دی چرته 1000 قدمه 1000 قدمه خو ډیر شی دی. 10 قدمه چا درته ویلې چې بار په دې سړک یو بزرگ دی هغه ته یو حدیث یاد دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم. دا قوم ورته سوی او مړه مونږ له لږ حدیثونه یاد دي، مونږ له پولیس دا قوم. دا د امام بخاری هم دا تاسو مونږ گزار خلق دغه سی دا نور د لچر دا پرې دا مونږه شیخان، مولیان، میاګان
کنا اغنجیان دا خلق دا پیران دا د جیبونو گن کپان پیر جیسے بلو پٹھائے پہ سرکڑیو پیر جی وی تیرے سر تے سبز لیر جی اور تیری شکل خنزیر دا چرڑے مار دوی توایا کنا جرازه او لس میله مخکې یو بزرگ دی هغه ته یو حدیث یاد دی د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم چې لس میله ورپسې لاړ شي ستاسو دوا پکار دا نن چې زه دومره سختې خبرې مې خولې نه وځي پکار نه دي چې زه داسې وکړم خو زما په خدای قسم دی چې ما دا اورېدلي دي دا چې 200 میله لرې یو بزرگ دی او هغه محدث دی او هغه ته د پیغمبر حدیث یاد دی ما 200 میله المزل ورپسې کړی ما یو د مولانا روم یو کتاب ویلو د پاره 15 میله 11 بجې د ورځې اوزګار شوی د مدرسې نه او په سایکل سور شوی 15 میله مې مزل کړی او بیا مې تر مازیګر هغه سره هغه کتاب ویلی دی او مازیګر بیا په سایکل را سور شوی او ماښام دلته را رسېدل یو کال دا دلته کږه والا د تاسو سره جوخته 2 میله به یې دی ځای نه کم از کم 15 میله به دې کږې ولې کې یو عالم چې هغه ته د فقاهت یو فن یاد 3 میاشتې دې کږې ولې ته سحر وختي پیدا روان شوی او 2 غنټې مې هغه سره تیر کړي او بیا په خپلو خپو را روان چې ما سره سایکل نه و په خپلو خپو دا خو ذوق غواړي مینه غواړي شوق غواړي ما ته د مثنوي مولانا صاحب ویلي چې ته خو ډېر لوی تکلیف کې مالجي زه د مثنوي یو شعر مجبور کړی ما یو شعر ویا څه شعر دی ملغه دا دی چې شاد باش اے عشق خوش سودای ما شاد باش اے عشق خوش سودای ما اے طبیب جملہ علتائے ما وہ خوشحالہ اسے اید جناب محمد الرسول اللہ پا عشق کے ڈیرے خے سودا زما او اید تمام مرضنو دوائی سودا زما اید رسول اللہ پا عشق کے چې کومه سودا زما پزړه کې پیدا شوه په خدای قسم هغه د ټولو مرضونو د پاره دوايي وګرځېده عاشق خو یو درد لري یو درد هغه درد پیدا شو ا د ټولو مرضونو علاج بیا د ټولو مرضونو مفتی محمد حسن رحمه الله تعالی وتعالى د مولانا اشرف علی تھانوی رحمت الله علیه خلیفہ د دې خپې ګنګرین یو بیماری ده د خپې ګنګرین شو ډاکټرانو چوکته هغه ورته دا خو به خپې پرې کول غواړي بالکل دغمانه کې بیخ کینی ټول بدن به پویزن کیږي او دا به مرشي ډاکټرانو ویل صاحب خپې پرې کوي
ویل پریدي ډاکټر راغی نشې ستن ویل دا څه کوې وی نشې ستن درته و خپه ده نه پرې کوو وی نه خپه به مې پرې کوئ خو نشه به نه راکوئ ویل دا ولې ویل بس بې نشې به پرې کوئ ډاکټرانو ویل خپه بې نشې پرې کول په ټکي به مړ شي دا ذمواري اوس څوک اخیستی شي جګړه وه یوه ګنټه مولانا ورته وایي والله که رانه پرې کوي چې تر څو وعده نه یې کړي چې نشه به نه راکوو هغې ویل ښه لیکلي راکړه که ته مړ شوې نو ته به خپل ذموار یې هغه ورته ولیکل چې که زه دې خپې پرې کېدو نه مړ شم نو زه به خپل ذموار یم خپه یې پرې کېدل شروع کړ دې ځای کې ورته پرده واچوله او خپه یې غسل شروع کړ چې شروع یې کړ خپه یې غوسه کړه اوس مولانا مسکې مسکې کېږي نه وی کوي نه پی کوي نه څه کوي خپه غوسه شوه پټه یې وشوه واډ ته یوړی شو ډاکټران سبا راله چې دا به مړي سار چې راغی مولانا ورته خندل سال دی جی ویل بالکل ټیک ټاک ډاکټران پې راله مولانا صاحب حال به وی اوس هغه وی زه خپل کار کوئ تاسو خپل کار وکړو ما خپل کار وکړو تاسو اپریشن کار او اپریشن هم وکړو اوس زما د راز خبرې ما نه څه تپوس کوو ویل نه پرېږدو دې نه حل به وی ډېر مجبور کړی ویل تاسو چې زما خپه غوسوله نو زما نظر په یو حدیثو د جناب رسول الله صلی الله علیه ما ته د پیغمبر یو حدیث را یادو پیغمبر ویلی دی چې د مسلمان خپه کې ازغه لار شیم نو خدای پاک به د هغې اجر ورکوي نو په دې حدیث مې سوچ کولو چې خدایا ستا حبیب ویلی دی چې د ازغې به هم اجر ملاویږي نو زما خو خپه غوسیږي چې د دې به څومره اجر نو په هغه اجر کې مې تصور کولو چې بیا پویم واټ کې پروت وم تاسو خپه غوسه کړې والله که زه پې پوه شوی تاسو خیال راغی نو عرض مې دا و چې دا حدیث ذوقي څیزونه دي او حدیث د محبوب خبرې دي نو د محبوب خبرو د پاره خو عاشق پکاري که نه اوس خر ته ته د محبوب خبرې کوه نو اپې څه پوهي دا نن چې د چا ودونه و دا خلک داسې را روان دي او دوو کسو مال هم لاس راکې د وریجو بوی چرته عدالت دي بیګا پې درې ډمې ګډې څوک تعلقات دي خدای دې دا تعلقات ستاسو په سر ماړي تعلقات چې پالې جنت به نه ګټې دوستای چې کې جنت به نه ګټې د کمسلو د رزیلو مرګرتیا چې کې جنت بوی به در باندې حرام جنتونو ته ګوره مونږ ته ګوره دا ذوقي څیزونه دي د پیغمبر یو صحابي واورېده چې کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یحب الضباء د پیغمبر کدو ډېر خوښو کدو ډېر خوښو یو صحابیو هغه زما د خدای په ذات قسمی که زه په زندګۍ کې بل شی وخورم بغیر د کدو نه چې زما د محبوب کم شی خوښو نو زه بلا بل څه شی خورم پیغمبر راوغوښتو ویل مبارک شه خدای ما ته ووایي چې دته د جنت زیری ورکړه دا خو ذوقي څیزونه دي یو صحابي راغی و یا رسول الله داسې عمل راته وښایه چې ډېر منې کېدی نه شم خو چې بس په هغې ټینګ ولاړ ویل 5 منځونه سار فرض ماسپښین مازدیګر ماښام ماسخوتن دا ټیک ټیک کوه
اصحابی روان شو والله لا ازید على هذا ولا انقص والله که په دې پنځه منځونو نه څه زیات کم او نه ته کم کم نفلونه هم پکې ووال چې نفلونه مفلونه هم نه کوم بس پیغمبر د پنځو منځونو ووې والله که نه پې څه زیات کم او نه ته کم پیغمبر صحابه ته ووې که یو سړي دا شوقي چې په ژوند مې جنتي سړی ولیدی نو دې سړي ته وګوره ولی ځکه چې د پیغمبر لفظ کم د خولې نه ووت والله که دې نه نه زیات چې دې خولې نه کم وتي زه به پکې څه زیاتوم دا ذوقي څیزونه دي عزیزان مونږ څه بني آدم یو یا مونږ څه سړي یو یا مونږ کې څه انسانیت شته مونږ هغه الفاظ انسان ته وایو چې هغه انسان داسې چې د خدای بنده بم نه ځکه چې د خدای بنده هغه څوک چې چا کې د خدای بندگی وي چا زندګۍ کې چې د خدای بندگی نه یاد بنده نه مولانا روم وایي چې زندگی آمد برائے بندگی زندگی آمد برائے بندگی زندگی بے بندگی شرمندگی زندگی خو هغه زندگی ده چې د چا په زندګۍ کې د خدای بندگی وي چا کې چې د خدای بندگی نه هغه شرم ژوند ټول شرمېدلی ما یو جلسه کې تقریر کولو نو یو پیر صدر کړی و د هغه جلسې او هغه پیر چې خالص د بازګل کوتکو مونے سونے مړه خو سب مرداری و خلق وی جی دا زمون باز بزرگ دی او دا صدر مال ډیره خدا دغه صدر خدا تقریر میں جی شروع کو نو آخر کې او شیر خلیل راغه پکار خنو چې ما ویلې مالکار شیطان میں کند نامشولی داغه کار څو د بر امام صاحب د ډمو هغه شکرانه بده خوړې ګار داو د بر امام تمام بڑواگان چو هغه د مریدان نو مالکار شیطان میں کند نامشولی گرولی این استلعنت برولی کار د شیطان کی او ځان ته پیر او ولی وی مال کدا ولی داسی نو په د خدای لعنت مونږ ځان ته نیکان وای ځان ته خلق وای او زمون هر ادا د شیطانت هر عزیزانو که تاسو دا خیال کوئ چې په دې ملک باندې با حکومت دا سراشي چې دا ملک به ټیک کی زما په خپل زندګۍ کې ماته یقین نشته دروغ درته نه وایم په خپل زندګۍ شاید چې زه ژوندم نو د پاکستان حکومت با داسې نه ګورم چې مونږ ته پکې هغه زندگی نصیب شي چې کومه زندگی د خدای او د رسول ویلې ده هغه قانون د ملک قانون شي کم قانون چې په 23 کال کې جناب محمد رسول الله جوړ کړي هغه قانون شي دا زنه ګورم ناامید او مایوس قطر نن خبره وګورئ نه
دا د خپل ملک لاهور او مشرق او پنډای اخبارونه وګورئ. پرون په 11 بجې په میرام شاه 8 جازونو بمباری کړي او په هغه بمباری کې تمام بازارونه تباه شوي دي. 80 کسه پکې مړه دي او 200 زخمیان. دا بمباری په داسې شی شوې ده چې په دې 13 تاریخ په دې ځای ما جلسه کړې. د دې خلقو مزاج درته جلسې لاویات یا زره خلق راغلي او یو سړی دی 2 بمه ور سره دي. 2 بمه زما د سټیج ته رسېدو د بمونو منځ کې 15 منټه فرق. 15 منټه پروګرام داسې سیټ شوی و چې په دې ټیم به د سټیج ته رارسي او مونږ به د سټیج لاندې بمې ښیي او بس غړم بشي. الله دې هغه خلق خساتي. فوراً پوه شوي دي او دواړه بمونو والای سره د بمونو نیولي. خو زه چې ورسېدم ما ته چا حالو نه دومره وشو چې سرکاري خلق را سره کلک نښتي او ما تقریر چې بس شنو بیا میران شاه کې زه پرېښوم نه نو فوراً په یو منډه د میران شاه نه راایستم او بنو ته یې راسپارلی. نو چې رالم دلته را هغې نه ښه نه یو. دا نن به په میران شاه کې 80 کورونو کې سالي او په 200 کورونو کې به سالي او بیا دې شرمېدلي ملک ته وګوره چې د ډاکټرانو پکې هړتال دی. ته ما ته ووایه چې دا هم د انسان بچي دي چې د خلکو بچي په بم کباب شو او ته د تنخوا او د نوکرۍ په غم کې او د بل کباب شوي بچي ته نږدې نه ورځي. دا هم د انسان بچي دي. بیا دا حکومت دی چې کوم حکومت یو کلرک نشي چپ کولی. کلرک کوم حکومت د اوسجاب ډاکټر نشي چپ کولی هغه حکومت له ګړنګ کنسته پکار دي چې تورو خاورو له ننوځي. حکومت پرېږدي ورک شي ځان له په ژوند قبر وکني او مردار شي. دا حکومت دی چې زما لال شوی بچی به په هسپتال کې به دا نرسانې وله نږدې نه راځي. دا مټي دی زما وس ورسي زه به یو نرسه لیونو سپو ته وتړم. د مسلمان ملک کې د ښځو نرسو څه ضرورت دی؟ تاسو له شرم نه درځي بېغیرتو چې تاسو خپلې لوڼه او خویندې په هسپتال کې نرسانې کړي دي او په پردو کوتکو لاس وهي. داسې نه د اوس ملک به بېغیرته چېرته وي. دا نرسانې د چا خویندې او د چا لوڼه دي؟ سړي ټول قات شو ملک وران شو. ښځې خو دې د ښځو خدمت کوي که نه؟ د ښځو څه کار دی چې سهار هلکانو او مریضانو له راځي او استنجاګانې ورته کوي. زه په CMH هسپتال کې داخلم ښځې رالې ما ته ویل تا له مخ لاس وینځو. ما ورکېږ رستو شئ. ښځه به ما له مخ لاس وینځي. ما خپله ښځه باندې چېرې مخ لاس نه دی وینځلی. ما سهار اودس کړی مخ لاس مې وینځلي. دا څه بلا هسپتال ته راغلی؟ هغې تلې او ټولې ښځې یې راوستې او زما تماشه یې پې کول. دا ستا ملک په هوایي جهازونو کې ضرورت څه دی چې ایر هوسټس یې دې کېنولي دي. ایر هوسټس کراچۍ نه راتلم یو ایر هوسټس یو رساله راوړه د جینکو فوټوانو پکې. نن ملک کې وګورئ
300 کوره تباه شوي دي او د اخبارونو نن د منځ پاڼې وګورئ نن د منځ پاڼې وګورئ په کار دا نه دی چې نن ټول پاکستان تبې نیولی په کار دا نه دی په کار دا نه دی چې نن ټول پاکستان په وینو جړلی وی او ستا وزیر اعظم راغلی دی نن بیګا پرون یو واده اټینډ کړی دی او نن به بل واده اټینډ کوي په اخبار کې فوټوان وګورئ دا ستاسو ممبران دا تاسو چې ولا ووټونه ورکړي چا ولا خوله چینګه کړې ده چا ولا دا سنبۍ چینګه کړې ده چا ولا کمزې چینګ کړی دی دی لګیا دی غاړې وځي لاسونه ټکوي او خنداګانې کوي په ګورنمنټ هاوس کې میټینګونه کوي او نن په وزیرستان کې 300 کورونو کې ویر کیږي پاکستان نه دی امونگ نه یو نن ستا حکومت صرف دا کوي چې میرے مرنے کے بعد کیا ہوگا پلاؤ کھائیں گے احباب فاتحہ ہو پختن لدی چراشی د پختون گنده مزاج پختون یو چې زما وس در باندې ورسی چې پختو وای ژوندې بم پرې نه دم ما ستاسو ایمان ما بل ورځ وکړو ستاسو غیرت مې مکتو په 200 روپو راځي نشوي شوي کنه زما مخ تاسو غیرت مې مکتو ما تپوس لبره زما تپوس زه چې مرشم ما پس په ډیرانو غورځوي چې سپی مې وخوري دا خلق چې زما مړی تراشي که زه خدای وبخلم زه به د سړي زوی نه زه خو به د هغه سړي نه قربانېږم چې چا زما قبر که نستی چا زما جنازه په اوږه کړي چا زه په لحد کې ایښیم چا ما ته بسم الله وضعناک وعلى ملت رسول الله سلمناک د پیغمبر دین ته په لحد کې زه چا وسپارلم زه خو به د هغې خلقو نه قربانېږم زه به دغه چې خان او نواب حجرې له راغی های های خانم دوا لره موږ داسې چل صحیح ورک شي خدای مو والله که مېړه غواړي چې دې خلکو ته مونځ ورکم والله که مېړه غواړي چې دې خلکو ته جلسه وکم دې ته تقریر وکم چې دا ستاسو فوټوانو کې اخبارونه اخرین ټینګې هغه خلکو ته نیولي دي چې د چا د لاسه سپیډ ایران ته راښکل نشته تاسو خلکو ته ورکېږئ ایمان مې نه غواړي بادشاه د ملک خو محمود غزنوي و که دوی کې ایمان وی په کاردانو چې نن دا ودونه ملتوي وی د قوم په غم کې نن تمام دورې ملتوي وی او نن د ټول پاکستان جنډې سرنګون وی او نن په ټول ملک یوم سیاه مناو شوی وی چې په افغانستان کې 300 کورونه په وزیرستان کې وران شو 300 میندې بورې شوې 300 ښځې کونډې شوې 300 کورونه او دکانونه او بازارونه تباه شو نن د پاکستان به یوم سیاه مناویږي دوی به څه کړي افغانستان کا ناظم الامور طلب کیا اور سخت احتجاج کیا گیا دا 800 کرتے دا سنو نن د کابل مسئلہ جنیوا مذاکرات ایوب خان لاړو صاحب بروس ته خبر او شو جنیوا مذاکرات دوی قصدن دا کابلیانو جوړه نراولی چې ملک تلار شي ځکه چې د دوی ورپورې القلون ده الکې ورپورې لون ده نن جنیوا مذاکرات دي پلانې مذاکرات دا کېدای شي چې بین الاقوام سطح باندې به یو جوړه کول سړی وغواړي او ګینې نه پکې که ته افغان مهاجرو مشران نه مني مشرانو کې وګورئ که 15 او شپږ کسه مني او 2 نه مني ا 2 راونیسئ ځوړندې کوي خبره ده که نو عزیزانو دار شي جنگ
آسان وي خو د خېټې جنگ ډېر ګران. دانن ستا په ملک کې تبلیغی جماعت والاو پسې چې بد وي، په خدای قسم که د تبلیغ والاو نه ښه خلک چېرته دنیا کې شته. په خدای قسم درته خورم، خپله ډېر بېکاره مصرانه نه کېږي. نن ورپسې دا خلق ولی دي؟ یو شی را پیدا شوی طاهر القادري ورته وایي، په ټي وي باندې راځي. په دې ټي وي باندې ډاکټر اسرار هم راتلو، سان جامې شو. په ټي وي هغه را مخامخ کړی دی، کټر بریلی دی. هغه بریلی دی چې هغه ورځ په اخبار کې یو بیان ورکړی چې زه مکې ته تللی وم، په مکه کې په غار حرا کې ما ته جبرائیل علیه السلام راغلی. دا طاهر القادري هغه سړی دی. او مالم ملایکې راغلی وي، نور ملایکې هم راغلی وي، هغه د کشمیر ملایکې. خو چې د پنجاب علما ورپسې شو نو بیا وی چې نه نه د کشمیر هسې خلکو ما پې ملایکه نامه ایښې. دا طاهر القادري هغه سړی دی. نن دې بې ضمیره او بې غیرته قوم هغه نه مولیا جوړ کړی. د هغه شکل وګورئ، سر انګریزی پرېښی دی او ګیره کینچي کړې ده. واورئ دا مسله، د چا ګیره چې د قبضې نه کم وي هغه ګیره د خریلو برابر ده. د چا ګیره چې د موټي نه کم وي د هغې او د خریلو یو حکم دی. د طاهر القادري ګیره وګورئ، خشخشه یې پرېښې ده، دی فاسق دی. او دا خبره چې جبرائیل راغلی دا مسلمان هم نه دی. راشي جنگ اخبار کې هغه کټینګونه درته وښیم چې لوی سرخي سره د ورکړي چې په غار حرا کې. نو غار حرا کې خو جبرائیل رسول الله ته راغلی و کنه. دې بې ضمیره قوم هغه نه نن اسمان جوړ کړی دی او هغه بریلی دی. هغه بریلی چاوئی اللہ کے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے، جو کچھ ہم نے لینا ہے لے لیں گے محمد سے. خدا سره وای څه دي؟ خدا خو یو توحید ذات ته، که صدیق رسول الله سره دا بریلی. ورسره بیا د ملک روټي خلاص او د زیارتونو شکرانه خواره مرګري شوي. دا د مړو غسالې او د مړو حلوا خواره مرګري شوي. د زیارتونو حاصلات خواره په خبر ګوړانده شي. راشي لږ شریعت نه خو تپوس وکئ چې په قبر منجور کېنول، بیا مالګې ایښول، بیا جاروګانې ایښول، بیا په ښځو جاروګانې وال، بیا د هغې چندې راټولول، شریعت نه خو هم لږ تپوس وکئ کنه چې دا روا دي. بیا غټ کټې په زیارت کېنولې، ښځه ورشي ملا ورته ټیټه کي دی پې جارو. دا د چا په ښځو جاروګانې وایي؟ د چا یې وایي؟ خو د معتبرو ښځو باندې جاروګانې په کلبونو کې وایي او ستاسو په ښځو جاروګانې په زیارتونو کې وایي. خبره خلاصه ده. دا به کېږي کله؟ دا به هله کېږي چې د ملک قانون قرآن او حدیث شي. عرب ملکونو کې وګوره، زیارت ته خو دې څوک نږدې شي، قبر ته خو دې څوک نږدې شي، جارو کاڼی دا خو سوال نه پیدا کی. ته دې ځای نه اټک نه واوړه. په دې دغو ګوره مشهور نجومی کے کرشمے، ہاتھ دکھا کر دل کی حالتیں پوچھ. سوک دے ایوب صابری دے، پلانے قاسمی دے، مشہور نجومی. تا اخبارات داغی پراپیگنڈا کئی، تمام دیوالون داغی پراپیگنڈا کئی. راشی قرآن و حدیث خو کری چی محبوب سوی. پیغمبر ویلی دی من اتا کاہنن فصدقہو بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
یو سړی جادوګر ته راغی لاس یې ورته وښود او هغه ورته څه وویل او ده ومنل دی کافر شو په هغه قرآن چې کوم په رسول الله نازل. نن زمونږ ښځې د شب قدر په شپه په کورونو کې پالونه ګوري منګي کې څه نامې مامې واچي که نه جي دا جینکۍ راټولې شي منګي کې نامه واچي پلانې 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 ته خو پلاني له وجې نه ستا نامه خو هغه پلاني راووته په سترګه مړون دی اجینۍ ورپسې وایي چې پلانې په سترګه ړوند دی او بیا نه کمه ماڼي به وړه کمه رانجه به پورې نه دا د چا لونه وایي او د چا ښځې دا ستاسو ملک دی دا زمونږ ملک دی دا نظام به هله ټیکي دا نظام ضیاءالحق نشي ټیک کولی ضیاءالحق ته وګوره په ملک کې د اور بل دی او ته لاړې په هندوستان کې د کرکټ تماشې کې دا کرکټ داسې آسمانی لوبه داو په قرآن په دا منځ کې لیکلې داو د حدیث په دا منځ کې لیکلې داو کرکټ کرکټ ته او کرکټ ته او د هلکانو ته وګوره که پروردګار په دوی باندې د چرګو مرض راوړي دا حرامیان دا د چرې زامن چې یو پاتې نشي په دې غوږ پورې بیا روډي نیولي دا چل کړ هلکه څه چل دی مور دې وتښتېده خور دې وتښتېده وکټې وکړو رن یې وکړو وکټې وکړو رن یې وکړو دا ملک دی کرکټ ته بیا دنیا ورته ناسته ده او دې ته هم کتلي دي شرمېدلو چې ښځې ورته ناستې دي او د غونډس که مږي په کم ځای پورې دې ته هم کتلي دا قسم په خدای که یو د ژوندي پرېښودی دا قوم یو نو ته بیا لاړې ځان سره دی خاتون اولم بوتله او تم لاړې د کرکټ تماشې دی په ملک کې د اور بل دی په ملک کې د بچي کباب کېږي لګیا دي او ته د کرکټ تماشو ته لاړې دا زمونږ ملک دی عزیزانو دعا دا کوئ چې یا الله یا خو پاکستان په صحیح معنو کې پاکستان کې قانون قرآن کې قانون حدیث د جناب محمد رسول الله کې او کدا نه کېږي نو په وخت بیا پیرنګیانو ته حواله کې دا قوم د دې اهل نه دی چې دا آزاد وي دا قوم د دې اهل دی چې دا ټول عمر غلام د دې ضمیر پلیت دی ذهنیت غلامانه دی یو بادشاہ په لار روانو یو ملنګ یې ولیده چې ملنګ یې ولیده ډېره ښایسته وه راوینیوه محل ته یې بوتله خاوند یې شته وې نه جي فقیره یم زه خیر غواړم ملا یې راوغوښته بادشاه ځان ته په نکاح کړه ښایسته ښځه چې په نکاح یې کړه د شپې ورته بادشاه وایي راځه ما سره روټۍ وخوره دا ورته وایي نه زه نه خورم هغه خیال کړی چې دا به شرمېږي ناوې ده یو ورځ چې بله ورځ چې بله ورځ چې بله ورځ چې میاشتې تېرې شوې ښځه د بادشاه سره یو ځای روټۍ نه خوري بادشاه سوچ وکړو چې دا کم ټیم خوري بیړه د دې غرکشه نهر یې تېروي یو ورځ یې بادشاه روټۍ وخوړه ورته پټ چرته کېناست پټ نو دې روټۍ راواغسته او ټوکړې ټوکړې کړه او په تاخونو کې کېښوه او یو تاخ ته ودرېږي چې خیر راوړئ خدای مو بخښه روټۍ راوړئ بل خیر راوړئ خدای مو بخښه روټۍ راوړئ خیر راوړئ خدای مو بخښه روټۍ دا ټوکړې داسې راټولي کړي نو بیا ورته کینې او ویې خوري ځکه چې د دې فطرت داسې و که نه ټول عمر خیر غوښتی و نو کا د بادشاه کور ته رالم فطرت بدل نه شو اذا كانت تباع سوء اذا كانت تباع سوء فلا ادب يفيد ولا اديب
فطرت چې د کم قوم ګندۍ کروڑونه ماشټران ورته ونیسه والله کې فطرت ټیک کی د دې قوم فطرت ګنده دی ذهنیت ګنده دی دی ترننه دا محسوس کړی نه دی چې مونږ یو آزاد قوم سهار په دې لاره تېرېدو امرګري راته ویل لږ زر زو د مړي دوا ته وې دا وزیر اعظم صاحب تېرېږي بیا روډ بند نشي چرته مال روډ به څوک بندوي ویل پولیس مال پولیس خو دې نږدې راشي زمونږ د موټر نږدې دې راشي چې روډ بند دی وزیر اعظم تېرېږي چې زه د کلمې درته په دې سړک شیندم او که نه دا ډرایور ته هم چې ویوت دا سړک د وزیر اعظم د پلار جیګیر دی چې بل څوک به پرې نه تېرېږي ودرېږي وزیر اعظم صاحب تېرېږي ټیک به مونږ هم پیسو دی له د روډ بندي او یعنې دله د لار صفایي او مونږ چې تېرېږو نو صاحبه الله دې امان راکړي نو یو خو رشکې دي چې د خدای قهر مړه کم حکومت چې د رشکې د سیلنسر علاج نشي کولی هغه د څه علاج و دې شرمېدلو نه تپوسه کوي چې د رشکو نه سیلنسر یې ویستي دي یو ټرار دی دا ولې ویستي وي بیا تیزه نه ځي نو چې د رشکو د سیلنسر علاج نشي کولی اب هم څه ملکي چې دا اوسجاب ډاکټر چې پرون تا پاس کړی دی او ته د هغه علاج نشي کولی مړه تم څه حکومت یې کلرک بابو مزدور چې ته د هغه علاج نشي کولی تم څه حکومت علاج څه شی دی وښیم درته داسې نن راوځئ د دې بنګلو نه او په غریب کور کې کښېنئ ټیک ده غریب کور کې کښېنئ او دې قوم ته وښایئ چې زما کور ته غټه غوښه راوړه د ناغې په ورځ دال او ټیپر او سبزي راوړه چې زه یې خورم او دې غریبو سره په یو تالي ته کښېنه او په یو تالي روټۍ ورسره خوراک شروع کا کچا په دې ملک کې هړتال وکړو راشي دا ګیره مې په متیازو کله کوي هړتالونه خو ځکه کوي چې हमको तो मुयसर नहीं मिट्टी का दिया भी और गर पीर का बिजली और चिरागों से है रोशन ما ته دې په مړه خېټه روټۍ نه ملاویږي زما بچی ته دې په لسم کې داخله او په 11 کې داخله نه ملاویږي او ستا بچی د امریکې او لندن ته ځي ستا د پلار ملک نه دی دغه هړتالونه به هم خلک کوي او دغه جلوسونه به هم کوي او دغه هر څه به خلک ته تراشه د دوی غوندې ژوند اختیار کا ته وګوره چې بیا څوک هړتال که داسې نه بای چې ته ما وګورې چې دا د ملک وزیر دی گورنر دی صدر دی وزیر اعظم دی د ما په څو ورځې دا زمونږ صدر صاحب هم کتلی په سایکل سور شوی وای شرمېدلیا ته دته وسوه په سایکل سور دی او د سپایانو غوندې ټوپۍ په سر ده فوټو یې په اخبار کې راغی چې ہے صدر صاحب په سایکل سور دا قوم څو ورځې په دې دوکه اوس یې سمولیان را پیدا کړي دي شریعت بلې ور په مخ کې کړی دی چې هله بلې پیش کړی دی هله بلې پیش کړی دی هله بلې پیش کړی دی اوس څه ورځې دا قوم په دې دوکه کوي بیا د سیاست هغه پارټۍ چې په دوی ملک دنیا وپېژندې دنیا وپېژندې چې ترکیه سونه ډر نه جوړ شو تر سپېږمو په حکومت کې او په ماجرو کې تر سپېږمو ماړه شوئ قسم په خدای چې زه ستاسو د خېټو نه شنې اوبه وباسم دا به الټي کوئ دا ستاسو خېټې چې د چرګانو قبرستان دی دا به الټي کوئ دنیا وپېژندئ قوم له په سترګو کې خاورې اچي چې هله شریعت بلې پیش کړی اوله آیین شریعت کانفرنس دی اوله پلانې دی اوله پلانې دی نو عزیزانو خدای ته رجوع شئ چې یا الله دا نن زمونږ په دې ملک آسماني آفتونه نازل خدای د دې ملک قانون بدل کړي دا ملک په ډېرو لویو وینو حاصل شوی دی خدای د دې قانون بدل کا او حکمران هغه خلق راوله لکه محمود غزنوي چې